درنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. خوښ یم چې بیا هم له تاسو سره یم او په یو موضوع باندې خبرې کوو. نننۍ موضوع مو د سادیزم په اړه ده. دا چې سادیزم څه دی او څومره ځورونکې ناروغي ده او د حل لارې څه دي، په دې اړه به لنډې خبرې وکړو. راځو سادیزم ته. سادیزم یو اروايي ناروغي ده چې یو کس د نورو خلکو له ځورولو څخه خوند اخلي. دغه کس د نورو خلکو لپاره هیڅ خواخوږي او د هغوی لپاره هیڅ اندېښنه په زړه کې نه لري او تل په دې لټه کوي چې څه ډول یوه ظالمانه صحنه او دردمنه صحنه پیدا کړي ترڅو له هغې څخه خوند واخلي. البته یوه یادونه باید وکړو چې د سادیزم کلمه په خپله د ناروغي نوم نه ده، بلکې د هغه کس نوم دی کوم چې هغه د سادیزم ناروغي خلکو ته ور وپېژندله. د 18مې پېړۍ په وروستیو کې په فرانسه کې د مارکي دوسات په نامه یو لیکوال و چې د په خپلو لیکنو کې دا ډول وګړو ځانګړنې بیان کړې او د سادیزم اصطلاح هم له همدې ځای څخه اخیستل شوې ده. نو اوس راځو دې ته چې د سادیزم نښې کومه دي. که چیرته دغه نښې په ځان یا په نورو کې وګورو، موږ باید پوه شو چې دا د سادیزم ناروغي ده. لومړی نښه یې دا ده چې کله هم د سادیزم ناروغي وپېژندل شوه، هغه له جنسي اړیکو څخه وپېژندل شوه. معنا دا چې یو څوک په جنسي اړیکو کې د مقابل لوري څخه په وحشیانه ډول عمل کوي او له هغې څخه خوند اخلي. دغه د سادیزم یوه نښه ده. دوهمه نښه یې دا ده چې ځینې کسان د جنسي اړیکو په وخت کې چې کله د ده شهوت راپارېږي، نو دی یوه دردمنه او ظالمانه کړنه یا صحنه سترګو ته دروي، په ذهن کې راولي او له هغې وروسته دی جنسي اړیکو ته تمایل پیدا کوي. دا یوه بله نښه ده. بله نښه یې دا ده چې دوی دغه خلک چې په سادیزم باندې اخته دي، په ټولنیزو شرایطو کې د نورو خلکو د سپکاوي په اړه ډیر ښه احساس کوي. یعنی کله چې یو څوک غلط یا معمولی کار هم وکړي، د هغې د ملامتولو لپاره ډیر سخت الفاظ کاروي او مقابل لوری رټي چې له دې عمل څخه دی خوند اخلي. بله نښه یې دا ده چې دوی هغه وخت چې په خپله یوه دردمنه صحنه پیدا نه کړي یا په فزیکي ډول څوک پیدا نه کړي چې هغه شکنجه کړي، د دوو نورو کسانو لخوا چې هغه یو پر بل باندې ظلم کوي، وحشت کوي، له دې صحنې څخه هم دی خوند اخلي. د دې خلکو بله ځانګړنه دا ده که چیرته په خپله او یا هم نور خلک پیدا نه کړي چې د هغوی له ظلم او وحشت څخه خوند واخلي، خپل خیال او تصور ته پناه وړي. یعنې په ذهن کې داسې خیالات او تصورات کوي چې ظالمانه صحنې ځان ته پیدا کوي او له هغه څخه دی خوند اخلي. دغه کسان هغه وخت چې زیات په غوسه وي، شاید نورو ته زیان هم ورسوي، لکه په فزیکي ډول. بله نښه د سادیزم د کسانو دا ده چې د نورو خلکو کنټرول ډیر خوښوي. یعنی دی وایي چې همیشه خلک باید زما تر لاس لاندې وي، یا په یوه ډله کې، یا په ښوونځي کې، یا د کارګرو په یوه ډله کې، یا په نورو ډلو کې. د سادیزم لرونکی کس دا غواړي چې نور خلک د ده لاس لاندې وي او د ده امر باید ومنل شي. د دې ډول خلکو یوه بله ځانګړنه دا ده چې که چیرته انسانان نه وي، نو کیدای شي د حیواناتو، نباتاتو او نورو ژوندیو ژویو څخه چې هغوی ته ضرر رسوي، له دې څخه هم خوند واخلي. اوس راځو دې ته چې د سادیزم ډولونه کوم دي، یعنی په څو ډوله سادیزم موږ پیژندلی شو. لومړی چې ده اجباري سادیزم ده. دغه سادیزم په هغو کسانو کې ده چې دوی په ټولنه کې لوړ موقف لري، لکه د مثال په ډول پولیس، مامورین یا نور. دغه خلک د لاس لاندې خلکو کسانو باندې یو ډول امرونه او ظلمونه کوي چې له دې څخه دوی خوند اخلي. دوهم چې دا انفجاري سادیزم ویل کیږي. دا هغه سادیزم ده چې کله یو څوک په بل چا باندې امرونه کوي یا ظلم کوي یا نور وحشت کوي، نو دی په خطرناکو موقعیتونو باندې لاس پورې کوي او خپل کنټرول له لاسه ورکوي او شاید مقابل لوري ته فزیکي زیان ورسوي، حتی تر وژنې پورې. دریم چې دا بیا ذهني سادیزم ده. دغه ډول کسان د دې پر ځای چې نور خلکو ته ضرر او تکلیف ورسوي، په خپل ذهن او خیال کې تصویرونه جوړوي او د سادیستي اعمالو د تخیل د قوې په مرسته په خپل ذهن کې
تصویر او تصور کوي. دا تفکرات بې شکه په یو انسان کې د تخیل د قوې په ضعیفه کولو او د ذهن په ناروغه او ستړي کولو کې برخه اخلي. څلورم چې د سمبولیک سادیزم ده. په دغه حالت کې یو شخص غوښتنه لري ترڅو خلکو ته د رواني پلوه آزار او تکلیف ورسوي او د دې لارې د خوښۍ احساس وکړي. دغه ډول کسان تل د نورو خلکو تحقیر او سپکاوی خوښوي او خصوصا د ډیرو خلکو د راټولېدو په وخت کې ځان راحته احساسوي. پنځم چې د جسمي سادیزم ده. په دې حالت کې یو شخص د خپل بدني طاقت څخه په کار اخیستلو نورو خلکو ته تکلیف رسوي او د دې لارې څخه خپله خوښي ترلاسه کوي. دا و د سادیزم هغه ډولونه چې موږ تاسو وپېژندل. اوس راځو دې ته چې د سادیزم یو شمېر لاملونه په ګوته کړو. یعنی څه لاملونه دي چې خلک د سادیزم په ناروغۍ باندې اخته کیږي. ارواپوهانو او ډاکټرانو په دې اړه زیاتې څېړنې کړې دي او یو شمېر نتایج یې منځته راوړي دي. که څه هم په پوره ډول د سادیزم لاملونه تر اوسه پورې په شفاف او دقیق ډول معلوم نه دي، خو هغه لومړني معلومات او څېړنې دي چې ډاکټرانو تر اوسه پورې د سادیزم د لاملونو په اړه موږ ته راپېژندلي دي. لومړی دا ده چې مخکې مو هم یادونه کړې وه، هر هغه اروايي ناروغۍ چې انسان ته په لویوالي کې پیښیږي د ټولو د اکثرو ریښه په ماشومتوب کې ده. دلته د سادیزم ریښه هم له ماشومتوب څخه اخیستل شوې ده. کېدای شي په ماشومتوب کې په یو ماشوم باندې جنسي تیری شوی وي، له دې څخه هم د سادیزم ناروغي منځته راځي. کېدای شي د مور او پلار او د کورنۍ چاپیریال کې چې تاوتریخوالی وي، د ماشوم روزنه په ښه ډول نه وي شوی، له دې څخه هم سادیزم راځي. بله د هورمونونو لاملونه دي. ځینو هورمونونو کې د انسان ګډوډي رامنځته کیږي، له دې څخه هم سادیزم رامنځته کیږي. بله دا ده چې په انسان کې رواني اختلالات یا رواني ګډوډۍ دي، ځکه چې د یوې ناروغۍ څخه بله ناروغي منځته راځي، نو له دې څخه هم سادیزم رامنځته کیږي. او بله دا ده چې تر ټولو دردمنه دا ده چې هغه کس ته د سادیزم ناروغي پیدا کیږي کوم کس چې په یوه وحشي، بې تعلیمه او غریبه کورنۍ کې رالویږي. هغه ټولنه چې په هغه کې تعلیم نه وي، په هغه کې عدالت نه وي، دا ډول د خلکو ترمنځ کرکې، خفګانونه او نورې ټولنیزې ستونزې زیاتې را پیدا کیږي. نو له همدې له امله یو هم سادیزم ده چې کېدای شي د دې ناوړه شرایطو له امله رامنځته شوی وي. دوستانو، اوس راځو دې ته چې آیا د سادیزم علاج شته او که نه. د هرې اروايي ناروغۍ علاج شته او امکان لري، خو دغه علاج په دوه ډوله ده. یو هغه علاج ده چې د خبرو یا CBT له لارې کیږي او یا هم د درملو له لارې کیږي چې دواړو باندې یا څه نه څه رڼا اچوو. لومړی چې ده رواني تداوي ده، یعنی سایکوتراپي. رواني درملنه هغه لومړنۍ او موثره درملنه ده چې د سادیزم د علاج لپاره کارول کیږي، چې په دې کې بیا مختلف ډولونه شامل دي. لومړی د چلن تداوی بیهیورل تراپی. دا ډول تداوی د سادیستي چلن د اصلاح کولو لپاره کارول کیږي. هدف یې دا دی چې د غیر مناسبو چلندونو ته سالم او مثبت ځوابونه ووایي. بله چې ده د شناختي چلن تداوی ده، کاګنیټیو بیهیورل تراپی CBT. دا درملنه په ځانګړې توګه د سادیستي فکرونو او احساساتو په بدلولو تمرکز کوي. په دې تداوی کې پرته زده کړه ورکول کیږي چې څنګه منفي یا غیر صحي فکرونه په مثبتو او سالمو چلندونو باندې بدل کړي. د رواني تحلیل تداوی ده، سایکو ډاینامیک تراپی. دا درملنه د انسان ژورې، ناخودآګاه یا لاشعور ته وردننه کیږي او د رواني ټپي شویو تجربو پر تحلیل تمرکز کوي چې دا ډول فکرونه او چلندونه څنګه پیدا شوي دي او څنګه مخه نیولی شي. دوهم راځو د چلن تعدیل ته، بیهیورل موډیفیکیشن. دا یو تکتیکي درملنه ده چې د سادیستي چلندونو د اصلاح کولو لپاره کارول کیږي. په دې کې پر سلوکونه په تدریجي ډول بدلون کوي، د مثبتو چلندونو لپاره انعام او جایزه ورکول کیږي او منفي یا غیر صحي او غیر مناسب چلندونه کمیږي. دریم راځو د درملو استعمال ته. که چیرې سادیزم د رواني اختلالاتو د ډولونو لکه اضطراب، ډیپریشن یا شخصیتي اختلال، مثلا نارسیستیک شخصیت اختلال یا
زیات ټولنیز شخصیت اختلال سره تړاو ولري، نو د رواني وضعیت د مدیریت کولو لپاره ممکن د درملنې برخه وګرځي چې دا درمل کېدای شي د اختلالاتو د لرې کولو لپاره وي، لکه د مثال په ډول ضد اضطراب درمل، ډیپریشن لپاره درمل، د رواني اختلالاتو لپاره درمل. بل څلورم راځو د جنسي چلند تداوی ده، سیکس تراپي. که سادیزم د جنسي اړیکو کې د بل شخص په تکلیف کولو پورې تړاو ولري، نو د جنسي چلند تداوی یا د جنسي تیورۍ متخصص سره مشوره کول ډیر اړین دي او ډیر ګټور هم دي. د جنسي چلند تداوی کې پرته د جنسي اړیکو لپاره سالمې لارې چارې او د مقابل رضایت ته رسیدل زده کیږي. پنځم چې ده د ټولنیزو اړیکو او مهارتونو تداوی ده. سادیستي افراد ممکن د ټولنیزو تعاملاتو او اړیکو جوړولو کې ستونزې ولري. په دې صورت کې ټولنیز مهارتونه زده کول او د اړیکو جوړول په سمه طریقه پوهول د درملنې یوه برخه کېدلی شي. په دې کې د همدردۍ زیاتوالی، د نور احساساتو ته درناوی او د ناسالمو اړیکو لپاره د چلندونو اصلاح کول شامل دي. شپږم د ملاتړ ګروپونه دي. د نورو سره اړیکې جوړول چې ورته ستونزې لري ممکن د سادیستي علاج یوه برخه وي. د ملاتړ ګروپونه یا درملیز خلکو له لارې فرد کولی شي چې خپل احساسات او تجربې د نورو هغو کسانو سره شریک کړي کوم چې هغوی هم سادیزم لري. دغه تجربې د فرد نه پرته او د دوو پردو نه ټولنیزو پردونو ته انتقالیږي او له دې لارې د سادیزم په علاج باندې خلک پوهیدلی سي. اووم چې ده ځان پوهونه او ځان ارزونه ده. د سادیستي علاج یو مهم جز د ځان پوهونه او ځان ارزونه ده. یعنی یو کس په دې باندې باید پوه شي چې ولې داسې چلندونه رامنځته شوي دي او څنګه د دې چلندونو د بدلون لپاره ګامونه پورته کړي. په څه صورت کې باید اندېښنه ولري. که چیرې سادیستي چلند یا فکرونو پرته د نورو پر وړاندې ناوړه اغیزې راوړي او یا فرد په ټولنیز ژوند، مسلک او ذهني توازن باندې منفي اثر ولري، نو دا ممکن د رواني اختلالاتو په توګه تشخیص شي. دا ډول افراد ممکن د نورو سره د اړیکې جوړولو یا پر نورو فشار راوړلو کې مشکل ولري. که تاسو یا څوک د سادیستي فکرونو یا چلندونو سره مخامخ یاست، مشوره اخیستل او د رواني مسلکي کسانو سره مرسته کول ډیر مهم دي. درنو دوستانو، دا وه د سادیزم په اړه یو څو خبرې چې له تاسو سره م شریکه کړې. په بل بحث کې به د ماسوخیزم په اړه هم یو څو خبرې شریکې کړو. ماسوخیزم د سادیزم بلاکس عمل دی چې یو کس د خپل ځان له ازارولو څخه خوند اخلي. نو په دې هیله چې دغه خپرونه مو خوښه شوې وي، نو د دې لپاره چې زموږ څخه مو حمایت او ملاتړ کړی وي، په اخر کې زموږ د ارواپوهنې او ټولنیزو معلوماتو چینل سبسکرایب کړئ ترڅو نورې دا ډول خپرونې هم وګورئ. ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسې په ژوند کې مثبت بدلون راولي.